مسلمانانو موږ خو درته وښول الله تعالی دې ورځ په آخرت کې ما تر دا ګریوان نه نیسي چې تا امت ته څور ورسول او په ځان کې دې څه راوسته زه خو د الله لپاره درته وایم مسلمانانو په ځان کې تقوا راولي قسم په خدای دا کفر په موږ تاسو کې اخته راپکښ خطر دې ما تاسو وویل دغه اسرائیل دغه فلسطینیان دا ماشومي ماشومان دا اوس چې قتل کوي دا زموږ تاسې غیرت کوو که به تر موږ تاسې بې غیرته په ټولو دینونو کې په ټول امتونو کې تر موږ تاسې بې غیرته ما دې د خدای قرآن وایي بې ایمان ته دنیا تېر سه دغسې بې غیرته الله پیدا کوي کم سې کم یو ورځ مو روژه نه ورته ونیول یو ورځ مو یو غوی نه کړي ورته حلال یو ورځ مو یو پسه و چرګ نه کړي ورته حلال یو ورځ مو خپل اولاد وږي نه پرېښوئ موږ تاسې د دې فلسطینیانو دپاره موږ تاسې دومره خدمت نه وکړي چې مولوي صاحب یا طالب صاحب یا حفیظ صاحب نن زما توبه ده ما ته دعا وکړه چې الله دا زما روژه د فلسطین د مجاهدینو دپاره قبوله کړي دغه ملکونه دې موږ ته لاره راکړي زما دې د رب په وحدانیت باندې قسم وي که دغه اسرائیل یوه هفته په دا فلسطین کې ټینګ سول زه به بیا ګر سره مسلمان نه یم دا خلک دې بیا په ما باندې ټیکه ولګوي ما دې د رب په وحدانیت قسم وي که زما یو منټ بیا په دا کور کې تیر سو یا مې د طالب ته تیر سو که ما سربسته دلګۍ د ډبو سره و دغه فلسطینیانو ته ور نه وړل بیا په هغه ورځ ما ته به مسلمان مه وایاست نن هغه فلسطین کوچني ماشومان په وینو کې لت پت کېږي زه ناهي ته ناست یم ډېره خره یم دا د رسول الله لمسیان دي د رسول الله لمسیان نن په وینه باندې څوک دې رنګول کېږي مسلمانانو موږ تاسې هم ځان ته تقواناکه وایو موږ تاسې هم ځان ته پښتانه وایو موږ تاسې هم ځانو ته ټینګ مسلمانان وایو موږ تاسې هم د رسول الله امتیان ځان بولو چې نن هغه د ده نږدې په قریب موږ تاسې خوا بده نه کړل په قرآن مو خوا بده نه کړل د رسول الله په تصویر مو خوا بده نه کړل د ده په نامه مو خوا بده نه کړل د ده په لمسي مو خوا بده نه کړل اخر الله ته موږ تاسې ور وړو شي ورځ په آخرت کې چې دغه 18,000 قوم دا سره رايوځای کېږي او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک مخ ته درېږو موږ تاسې کم شی ور وړو ژره مو خرایلې ده د کوروالا مو ټوله زندګي د یهودیت او د نصرانیت تېره سوې ده د نن مو ټوله زندګي د یهودیت او نصرانیت تېره سوې ده زموږ تاسې خپل زوی دا ژره پر یوه لیول او بل لیول جوړوي ای مسلمانانو د الله پیغمبر ته ورځو که نه ورځو ای الله موږ معاف کړه قسم په خدای موږ ته ملکونه اجازه نه راکوي موږ ته یهودیان اجازه نه راکوي موږ ته منافقین اجازه نه راکوي زما د ستا په وحدانیت باندې قسم وي قسم په خدای دغه اسرائیل موږ داسې نیولی لکه امریکایان چې څنګه د دوی وینه د دوی غوښې موږ د افغانستان په ټولو ملکونو باندې په ټولو ولایتونو باندې د دوی په وینو او په غوښو باندې کارګان ماړه نه کړل الله ستا سره وعده ده چې موږ به اسرائیلیان داسې درپدره کوو د هغه ډبې به ورته پټوو د هغه باروت ورته پخوو د هغه انسانان فدایان به پر کوو موږ د الله سره وعده کړې ای امته تا ته وایم نن ته پر فدایي باندې هم خاندې پر مجاهد باندې هم خاندې دغه عالم چې پر تا مور خور حرامه کړل پر دې عالم باندې هم ستا نن خبرې بزارې دي قسم په خدای چې دا علما نه وای نن پر موږ تاسو باندې تاریخه وای د الله پیغمبر ته ورځئ که نه ورځئ یو ورځ مو دا ذهن جنګولی کم نه دي جنګولی چې زه به د رسول الله مخ ته څنګه درېږم ای بدبخته امتي دغه پیغمبر ستا دپاره په میاشتو میاشتو ډوډۍ نه ده خوړلې حضرت عمر ستا دپاره ډوډۍ نه ده خوړلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په کوڅه باندې را روان و او پر یو ښځه باندې پېښ شو و ښځې څه کوې حضرت عمر څه که نسته هغه یا ته حضرت عمر یې یا حضرت عمر وفات شوی دی د حضرت عمر چې ژوندی بیا د ښځې پوښتنه چا نه کول نن هغه اسلامي ملکونه دي دا د خدای په خپل غضب اخته کړي نن هغه اسلامي ملکونه دي زموږ تاسې پر خوندو باندې زموږ تاسې پر مندو باندې پردی حرامي سپور وي او دلته دا بدبختان د دې علماو د ملایګانو جوابونه ورکوي مولي صاحب زموږ د ملایي جواب یې ته زما د مور او د خور خبرې کوې ته زما ته څنګه انسانان یاست تاسې ای امت ته څنګه غر کېږي نه تر ابده پورې الله مو دا کاروبار نیستی که چې تاسې دا پیسې موږ ته راکوئ قسم په خدای په مدرسو ماړه یاست والله په خانقاو ماړه یاست قسم په خدای کوم په دنیا په دین کې یو کار باندې یو ملا به مغلي دوه به مغلي درې به مغلي تر ابده دا ټول علما ګمراهان سول تر ابده دا ټول علما خراب سول دلته پر دې چوک کښېنه پر هغه چوک کښېنه والله لازم که مو پرېږدم
د خدای په وحدانیت مې دې قسم وي چې په ما کې کوم شی نه وي او تاسو په موږ پسې غږېدلي یاست په علماو پسې غږېدلي یاست دا مو یو عالم نه معافوي زه ځان نه در یادوم هغه علما چې تاسو خبرې پسې کوئ هغه مو بیا نه پرېږدي مسلمانان الله مو هدایت کړه زما سره الله دې اول ما ته هدایت وکړي الله دې مې تاسو ته نشر وي مسلمانانو که رسول الله ته ورغلم زه به ورته وایم چې یا رسول الله ما خپل بند فرض کړی و خپل د اولاد نیروالې ما فرض کړی و ما خپل دین دا ستا دین ستا سنت ما تر تا پورې راورسول الله دې ما ته د خبرو کولو توفیق راکړي مسلمانانو والله العظیم زړه مو درد کوي قسم په خدای درد کوي موږ به رسول الله ته څه وایو موږ به خدای ته څه وایو الله ستا دین موږ نه دی بللی موږ پر دې ټولو شان باندې موږ توبه کښلې د خدایه څه چې مو کړي دي هغه مو ستا د رضا دپاره اوس هم وګرځوه بیا هم وګرځوه خبرې مې ډېرې اوږدې سو مسلمانانو د الله دپاره اول ستا څه بخښه غواړم بیا د رب العزا نه څه بخښه غواړم الله دې مغفرت وکړي الله دې مغفرت وکړي مسلمانانو خپل زامن ورکړي مدرسو ته قسم په خدای که پرشه درسي دا کرکټ کوي دا لوبې کوي دا پرشه نه درځي مسلمانانو څوک پرشه درځي دغه د الله دین پرشه درځي ورکړي دا خپل اولادونه ورکړي الله دپاره یې ورکړي مسلمانانو بس ژر ژر به دا سنت سره کوو الله دې قبول و مقبول منظور وګرځي الله دې دې خبرو توفیق وټولو مسلمانانو ته ورکړي چې په ځان باندې څوک عملي کړو او دې فلسطینیانو ته څوک وکړو دعا وکړو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت